تازه خو طالبانو ته ډیر بد خبر. د طالبانو په اړه فرانسې څه خبر ورکړی دی؟ فرانسه ولې طالبان په رسمیت نه پیژني؟ تازه یې څه ویلي دي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. فرانسه وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې تمه کیږي ډیر ژر به قطر ته سفر وکړي، ویلي چې د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه پیژني او اړیکې به نه ورسره جوړوي. له هغې راهیسې چې تېره اونۍ طالبانو د محمد حسن اخوند په مشرۍ چارسنبالې کمبینه اعلان کړه، تر دې مهاله هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو د فرانسې 15 تلویزیون کانال سره په مرکه کې ویلي طالبانو ژمنه کړې وه چې بهرنیان او افغانان به وکولی شي په ازاده توګه له هیواده بهر سفر وکړي او د یو ټولګډون حکومت د جوړولو ژمنه یې هم کړې وه، خو دوی دروغ وایي. نوموړي زیاته کړه چې فرانسه د طالبانو په رسمیت پیژندلو یا له دوی سره د اړیکو جوړولو څخه ډډه کوي. موږ له طالبانو د عمل غوښتنه لرو. دوی د اقتصادي تنفس فضا او نړیوالو اړیکو ته اړتیا لري. دا اوس په دوی پورې اړه لري چې څه کوي. ښاغلي لوډارین وایي لا هم په افغانستان کې څو فرانسویان او سلګونه هغه کسان چې له فرانسې سره تړاو لري پاتې دي. امریکا، برطانیه او نورو اروپایي هیوادونه هم ویلي دوی پلان نه لري چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، خو دوی د طالبانو له نوي حکومت څخه د بشري مرستو په رسولو او له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پروسه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه هیوادونه وایي د طالبانو په اړه قضاوت به د دوی د خبرو نه بلکې د عمل پر بنسټ وي. بلخوا چین د طالبانو د نوي حکومت هرکلی کړی او د اقتصادي مرستو ژمنه هم کړې ده، خو تر دې مهاله یې په رسمیت نه دي پیژندلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.